بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې ویډیو کې تاسو ته د 9 خوبونو تعبیر کوم. خوبونه دي تعجب آور خوبونه دي، د زنانو دي، مسافر خوبونه پکې دي. د اخره پورې مصرفات شي. ویډیو بیا لایک کړئ، کمنټ وکړئ. اول خوب ده وای خاوند می مسافر ده او زه وای خوب کې ګورم اس یو ناوی او یو شاه دا روان وي وای یوازې روان وي او زه وای ګورم بیا وای لاس نه نیسم دوی دواړه بوځم یو حویلي ته، هلته یو کټ وي، په هغه کټ کې کښېنوم، بیا وایم چې دا خو ښه نه ده، دلته ټول خلک یې ګوري، بیا کوټې ته بوځم. نو دوی وایي زه نه پېژنم، تعجب کوم ورته. دویم خوب ده وایي توره کارغه راپسې راشي وایي او پیسې لاس کې وي دا په هوا کړي وایي بام ته وخېږي، بام کې ډېره واوره وي، ټول ځای واوره نیولې وي. درېیم خوب ده وایي مسافر یم وایي خوب مې کور ته تللی یم او سرهګشت خواته چې ورځم وایي ګورم چې هلته ښایسته پیاز مې کرلي وي او هغه شنه شوي رسېدلي وي، بیا غټه هندواڼۍ، بیا زه وایم دا چا راوړی، بیا پلار مې وفات شوی ده، ورور مې راته وایي چې پلار دې راوړی ده، بیا پلار مې راته وایي تقسیموي. څلورم خوب ده وایي اذان مې وکړ خوب کې د سهار لمانځه لپاره، ښکلی اذان او لوړ غږ کې اذان مې کړی. پنځم خوب ده وایي عمه مې حافظ د قرآن کریم ده زموږ کور ته وایي راغلی مېلمه په شکل باندې وایي ګوتمې په غټ وي، هره ګوتمه هغه مې د یو لاس په اندازه وي او غاړکۍ هم په غاړه وي او په پښتو کې هم هغه ټیکې وهلې وي، هغه هم وایي په د سرو زرو نه وي، وایي ډېر زیات ښایسته ښکاري، په حقیقت کې هغه ښایسته نه ده. شپږم خوب ده زنانه او کونډې خور خوب ده چې د لمر کې اوسېږي او ډېر عجیب و غریب خوب یې کتلی. وایي دی ګوري وایي خوب کې خاوند مې مخکې روان وي، وایي وفات شوی ده خاوند مې، الله دې وبخښي، وایي هغه مخکې روان وي، ماشومان مې ورپسې زه ورپسې یم، ګورم ځان ته وایي ځان مې لوڅ وي او هېڅ جامې په تن نه وي. زه وایي هېڅ داسې احساس د رغم نه کومه چې زه ولې زه لوڅ یم، همداسې عادي یم او دوی هم عادي دي، روان یو مدینې منورې ته یو. وایي په دې کې وایي زه فکر کوم دا خو په مکه کې باید داسې ما ځان کړی وای، احرام یې اغوستی وای، زه فکر کوم چې یعنې احرام زه اغوندم یا د احرام مې په ځان درو، هغه احرام فکر کوم چې دغه احرام همدغسې ده. نو دا څه خوب مې کتلی ده. شپږم اووم خوب ده وایي سخته زلزله مې په خوب کې کتلی، ډېر زیات سخته زلزله یې ډارېږم. او اتم خوب ده وایي د سپینو زرو ګانې اندرور مې راکړي، سپین غمي په دروازه کې او الماري کې وایي لګېدلي وي. دا نهم خوب ده وایي ورور مې شهید شوی، بېرته راباسلي وي خلک او څوک وایي دسمال پرې سولی وي او د خولې نه یې وایي چای بیا راوځي، وایي زه خفه کېږم چې دا یې ډېر خلکو وخوځاوه. نو دغه خوبونه دي انشاءالله دا تعبیر وو، اخره پورې مو سره پاتې شئ. ویډیو لایک کړئ، خوب تعبیر مو واورېده، ویډیو لایک ورکړئ، کمنټ هم وکړئ، وضاحت هم وغواړئ. که چېرته تاسو خوب لیدلی وي نو زما واتساپ نمبر هم دې چینل کې شته، نو دغه واتساپ نمبر کې ماته خپل خوب تاسو وایس کړئ، زنګ مه وهئ. ځینې وروڼه هغه زنګ وهي هغوی یا په موبایل نمبر باندې زنګ وهي یا په واتساپ کې زنګ وهي، نو زنګ مه وهئ، په زنګ باندې خوب زه نه تعبیروم، وایس به کوئ او یا به لیکي. که زنانه یې نه غواړئ چې اواز دې ثبت شي نو ولیکه، بیا خو ته نشي لیکلی، بل چاته ووایه چې هغه ولیکي، خو واضح او خوب اول او آخر به واضح کوئ. نو اوس راځو د خوبونو تعبیر ته. اول خوب ما تاسو ته ویلي چې یو زنانه خاوند مسافر ده او د په خوب کې ګوري چې ناوې او شاه روان وي او دوی یوازې روان وي، څوک ورسره نه وي، بیا دی زیر لاس نه یې نیسي، حویلي ته یې راولي او بیا وایي حویلي کې هم د یو تخت په سر یې بیا هم وایم چې خلک دلته ښکاري خلکو ته ده، بیا وایي زه کوټې ته ننباسمه. نو د دغه خوب تعبیر ما ورته کړی ده واتساپ کې، اورو. الله تعالی یې درته ښه کړي. خوشخبري باندې تعبیر کېږي، په دې باندې تعبیر کېږي چې د ښو ورځو راتګ ته امیدوار اوسېږه او الله نه خیر وغواړه. لکه په دې خوب کې تا ته دا خوب کې ښودل شوی ده خاوند یې در سره وي، مسافر نه در سره وي یا وسایل نه ژوند نه برابر نه وي، نو هغه بیا ډېر سخت ده. لکه دا تاسو خوب کتلی یو ناوې او شایي او هغه همداسې هېڅوک نه وي ورسره، هېڅ وسایل چې نه لري، بیا ته بیا یې حویلي ته و بیا په تخت یې بیا غواړې چې دوی باید یو کوټه کې. نو منع ده که دا ژوند یو ځای وي او وسایل نه وي او کاروبار صحیح نه وي نو بیا هم پریشاني سړی په هېڅ هم نه پوهېږي. نو دا خاوند دې څه مسافري کوي وتلی ده، همدې لپاره وتلی دا ژوند هم جوړ شي. نو دعا ورته وکړه او الله نه خیر وغواړه او امیدوار اوسېږه،
انشاءالله دا په واده کول په خوب کې ناوې لیدل او شاه لیدل دا په دې باندې تعبیر کېږي څه خوشخبري راځي تا ته ښه حالت راځي په ژوند کې دي ښه تغییرات راځي په دغه باندې تعبیر کېږي او دا تاسو ورسره دلسوزي کړې ده نو معنا ده چې ته په همدې حالاتو ته انتظار کې ته په همدې په تمه یې چې دغسې یو ژوند وي او دا هر څه برابر وي هر څه په ځای وي خو اوس نه ده لکه ته په دې کوشش کې یو خاوند دی په دې کوشش کې د هغه کړکۍ نه څه خاوند دی ګوري دا په دې باندې تعبیر کېږي چې هغه هم همدغسې ارزوګانې دي هغه هم همدغسې خواهش ده نو دا هر څه کېږي انشاءالله صبر سره او حوصلې سره والله تعالی اعلم. دویم خوب یو کس دغه مسافر دغه وایي څه وایي کارغه وایي راکوز شي او پیسې په لاس کې مې ورانه په هوا کې وایي زه بیا ورپسې ورشم او دا وایي بام کې راکوز شي بېرته او پیسې مې بېرته لاس نه یې ولوېږي او بېرته وایي دا پیسې مې ترې ولوېږي او بیا بام کې وایي ډېره واوره وي دا ټول وطن ټول په واوره باندې پوښلی وي نو دا ډېر ښه خوب ده الله تعالی یې درته ښه کړي تا کارغه دې لیدلی ده چې هغه پیسې تا نه وړي نو کارغه څه ده په خوب کې دا په یو چلباز انسان باندې تعبیر کېږي او په یو منافق انسان باندې هم تعبیر کېږي چې هغه تا نه کېدای شي څه مال څه تمه لري او هغه کوشش کوي چې تا نه یې څه مال وشکړي څه شی درنه وشکړي او مال ستا د مال په کوشش کې چې ستا مال درنه وهي نو کوشش وکړه چې خپل مال حفاظت وکړي صحیح ځای کې کښېږدي بس خاستې وکړي که چاته دې قرض ورکړي لیکلې وکړي شرعي طریقه باندې باید لیکلي وشي د قرض حساب کتاب دی باید صفا وي کارغه نه بیرته خطا کېږي او ته بیا بام ته جګېږي هوا نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې بام ته جګېدل دا هم ښه تعبیر لري د دې باره کې زما ویډیو شته چینل کې چې بام په خوب کې څه تعبیر لري هغه وګوره او بیا وروسته ستا واوره لیدلی د واورې باره کې زما ویډیو شته چینل کې واوره څه په اندازه وي تکلیف پکې نه وي چاته نو دا ښه تعبیر لري په دې باندې تعبیر کېږي فصل زیات وي لکه خیر و برکت زیاتېږي مال زیاتېږي فصل په هغه کال ښه وي کاروبار دې ښه کېږي والله تعالی اعلم. د دې ورور بل خوب ده پیشو خوب چې ما لیدلی ده خړه پیشو وله راسي زه ولاړ یم دی منډه راواخلي دغه په دا پښو په لینګو باندې راوپېچله چې بیا په دا چپ لینګي باندې دغه پښې راواړوي بیا د بیا نو باولې په راوکړي حتی یو نفر مې وخواته په څنګ ولاړ وي هغه په راوخاندي پیشوګان په خوب کې لیدل څه وخت خطرناک ده څه وخت ښه تعبیر لري دې باره کې زما ویډیو شته سوالګر باندې تعبیر کېږي د یو څوک تا نه تمه لري سوال کوي یو شی درنه غواړي او داسې کس باندې تعبیر کېږي چې ستا مجلس ته ډېر راځي کښېني ښځه یا سړی او ډېر راځي کښېني ستا مجلس ته همیشه بار راځي ته ستا زړه نه غواړي راځي ډېر رازونه دې موږ ته ښکاره شوي دي داسې کس باندې تعبیر کېږي او څه دغه د وجې نه ستا ته تکلیف وي یعنې دا باولې در باندې کښې معنا ده تکلیف وي تا باندې نو دغه باندې تعبیرېدلی هم شي او که مسافر یې یوازې څملې نو دې باندې هم تعبیرېدلی شي دا یوازېتوب کې کله کله انسان ته سوچونه او وسواس پیدا کېږي نو کوشش وکړه چې یوازې ونه اوسېږي او که څوک ډېر مجلس ته دې راځي نو ګزاره کوه ورته رازونه دې مه ښکاره کوه تکلیف یې صبر وکړه والله تعالی بل خوب ده پاک رسېدلی ده هغه ما په خوب باندې لیده همغه ورځ باندې چې زه خواته لاړ شم سراګش خواته چې ګورم په کور کې ښایسته پیاز راشنه سوي زه وایم دا خو ما کرلي وو دا څنګه ښایسته راشنه سوي دي چې ورور مې خواته لاړ شي غټه هندواڼه راواخلي پلار مې پاک رسېدلی پلار مې ورته وویل راکړه هندواڼه زه پرې کوم هندواڼه پرې کوي ټولو ته لږ لږ ورکوي ما ته هم راکوي ترازې څه قاش قاش یې کوي نو پلار مې راګیا یا همغه هندواڼې قاش قاش کوي ماشومانو ته هم ورکوي ما ته یې راکړي که نه دومره ډېره هندواڼه سي که نه کاسه کې ما ته وایي کاسه کې واچوه کاسه خیره نه وي کاسه ورته ومینځم کاسه کې کېږدم پلار مې ماشومانو ته هندواڼې ته قاش قاش کوي ما ته مور راسي مور مې راسره کښېني هندواڼه راسره خوري چې وخت ور وګورم پلار مې نه وي ماشومانو شور ماشور غال مغالي د پلار خوب مې مهم و ما دغه راته ووایه چې ما پلار تقسیمات کوو او ما ته ډېر هندواڼه راکړله ښایسته سپینه ږیره وه ښایسته کالي اغوستي وو دغه په باره کې خوب کې چې کله یو مړی وکتل شي چې هغه ښه کالي اغوستي وي ږیرې ښه برابر وي ښه حالت کې وي او چې کور ته راوړي تا ته چې درکوي پلار دې وي چې هر څوک وي دا ډېر ښه تعبیر لري په دې باره کې زما ویډیوګانې شته د مړی لیدل په خوب کې څه وخت ښه تعبیر لري
او څه مړی څه د هغه یو شی چاته ورکوي دا ښه تعبیر لري او که چې غواړي بیا دا ښه تعبیر نه لري. نو په دې خوب کې تا ته پلار د هندوانه درکوي، هندوانه تقسیموي او ډېر زیات هم تا ته درکوي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. په همدې باندې تعبیر کېږي چې تا ته خیر رسېږي، یو مال دی چې هغه میراث وي یا مال وي یا کاروبار وي، چېرته شراکت وي، پیسې دې وي په چا باندې او هغه ته فکر کوي کیدای شي ستا له لاسه وتلي انشاءالله هغه دې لاسته راځي. نو ته په خوب کې څه وګورې څه یو مړی وي څه هر څوک وي هغه تا ته شی درکوي، نو معنا دا چې یو مال دی چې هغه ختم شوی و، هغه مال تا ته رسېږي او هغه تا ته راځي او خیر و برکت تا ته راځي په مال او په رزق و روزو کې. نو په دغه باندې تعبیر کېږي. څه مور سره دې کتلی څه مور دې خوراک کوي، نو که مور دې خوراک کړی وي تا سره که خوراک دې کړی وي نو بیا دا ښه تعبیر نه لري دا ښایسته، ځکه مړی څه کله وایي کور ته راځي او په خوب کې خوراک کوي دا بیا ښه تعبیر نه لري. نو معنا دا یو شی تا نه ځي، نو په دې خوب کې پلار دې تا ته یو شی درکوي او مور دې یو شی خوري، نو معنا دا چې پلار له خوا نه یو شی تا ته پاتې کېږي او که د مور له خپلوانو له طریقه تا نه کوم پیسې ځي په هغو باندې ځي یا څه پیسې دې ضایع کېږي او څه پیسې دې ځي یا خرچه او مصرف کېږي په هغه لاره کې، نو په دې باندې خفه کېږه مه، ځکه یو خوا نه تا نه راځي نو په بل خوا نه که ځي څه مشکل نشته، نو په دغه باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي ډېر ښکلی ښایسته اوازان مې وکړه د سهار د لمونځ لپاره او په لوړ غږ مې اذان وکړ، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. اذان کول په خوب کې څه کله ښایسته وي اواز دی نو دا په درجه پورته کېدل، مقام پورته کېدل، ستا خبره وزن پیدا کول او ستا په خبره باندې ستا قدر زیاتېدلو باندې تعبیر کېږي او په حج باندې هم تعبیرېدلی شي. څه کله ته یو جګ ځای باندې اواز کوي اذان کوي یا اذان اورې نو دا په حج باندې هم تعبیرېدلی شي، حج او عمره باندې هم تعبیرېدلی شي او په رزق په روزي او په برکت باندې هم تعبیرېدلی شي. نو دا ډېر ښه خوب د الله دې درته ښه کړي. اذان کړی وي په ښایسته اواز دې کړی وي او پوره اذان دې کړی وي دا بیا ښه تعبیر لري. یو څه اذان پوره دې نه وي کړی یا اواز دې ښایسته نه وي یا اواز دې اوچت نه وي نو هغه بیا ښه تعبیر لري. نو په دې خوب کې څه ته وایي چې اواز مې هم ښایسته وي، لوړ غږ باندې وي او د سهار لمونځ لپاره وي، نو دا ډېر ښه خوب ده. الله تعالی دې ښه کړي. والله تعالی اعلم. یو بل خوب ده زنانه ده هغه وایي چې عمه مې حافظ قرآن کریم ده، وایي زموږ کور ته راغلې وي د میلمه په شکل باندې او وایي په ګوتو یې داسې ګوتمې وي چې ډېر غټې غټې غمۍ وي پکې او دا غمۍ د یو لاس په اندازه باندې وي او بیا وایي په غاړه کې هم همداسې یو د سرو زرو لاکټ وي او په ویښتو کې هم هغه د ویښته څپې باندې هغه هم وایي د سرو زرو وي او ډېر ښایسته ښکاري او په ویښه کې وایي دومره ښایسته نه ده. د ده سوال و دا خوب یې ماته څه ویلي، د ده سوال داسې و چې دا خوب ده ته تعبیر کېږي او که د عمه ته یې تعبیر کېږي، نو ما ورته ویلې چې دا خوب دواړو ته تعبیر کېږي. تا ته په دې تعبیر کېږي چې تا ته الله تعالی په دې خوب کې ښودلی چې اصلي ښایست، اصلي خوشحالي، اصلي سرمایه هغه معنویات دي، ایمان ده، نیک عمل ده، علم ده، د دنیا علم، د آخرت علم او د قرآن کریم د شریعاتو علم او علم، پوهه، دین، اخلاق، حجاب، اصلا سرمایه دغه ده. تا کتلی ده په دې خوب کې چې دا حالت عمه دي ډېر ښه ښکاري او هر شی لري، نو په ویښه کې ته وایي چې هغه عادي ژوند دی ده او ښایسته هم دومره نه ده، په دې خوب کې دی ښایسته هم ښکاري او هر شی هم ورسره دي، نو معنا د اصلي قناعت لري، اصلي غني همده ته ویل کېږي. دا ستا لپاره تعبیر شو. ته دغسې ځان جوړ کړه، ته هم که کوشش کوې د ډېر ښایست اکثر ښځې چې دي هغوی د فیشن پسې ډېر ګرځي، ډېر شیان اخلي چې زه ښه ښکاره شمه، نو په دغه شیانو پسې مه ګرځه، خلکو سره همچشمي مه کوه، په دغه شیانو پسې مه ګرځه، بلکې ښایست دغه په ساده توب کې ده، ښایست دغه په ایمان او په یقین او په علم حاصلولو، په اخلاقو، په دینداري کې ده. او د عمه لپاره دې څنګه دا خوب تعبیر کېږي؟ د عمه لپاره دا خوب دا تعبیر کېږي چې کیدای شي الله تعالی هغه که واده شوی نه وي نو ښه ځای کې به واده کېږي او الله تعالی هغه ته استغنا نصیب کوي، مال نصیب کوي، اولاد ښه نصیب کوي ورته او دا شاګردان یې ښه تربیه کوي، په دې کې د اخلاص کوي، هغه لپاره هم دا ښه تعبیر لري. والله تعالی اعلم. دنمارک نه یو کونډې خور هغه خوب عجیب خوب یې لیدلی ده، ما تقریبا 6 دقیقې خوب یې وایي څیرېږلی و، نو ما اجازه دې واخیسته، ما لکه اجازه دې وایسته اواز دې زه نشر کړم، ځکه دا خوب یې ډېر ښه بیان کړی و، خوب یې چې کتلی و، نو ما وغوښتل چې هغه خوب د ده نشر کړم چې تاسو واورئ چې یو څو خوب وګورئ نو هغه څنګه بیانوي. ډېر ښایسته یې بیان کړی و دا خوب، هر نقطه پکې واضح کړی و، سړی پوهېده چې دا اوس مکمل خوب ده. ځینې ورونه تاسو ځینې داسې یاستئ چې خوب ماته وایي پوره نه وایي او بیا زه درنه سوال کومه
او بیا درته وایم دا خوب پوره نه ده، بیا تاسو باندې ښه نه لګېږي، دا بیا نور جواب نه راکوي، بعضې بیخي بیا نور جواب نه راکوي. نو اصلي خبره دا ده چې دا خوب ماته باید پوره وویل شي. تاسو څه کتلي وي هغه خوب پوره باید ماته ووایي. خوب څه ده؟ هغه خوب د الله تعالی لخوا وي، په هغه کې یو پیام وي، یو مقصد وي، هغه د یو ملک په ذریعه باندې تا ته ښودل کېږي. نو همدغسې لکه چې په وحی کې نبي علیه السلام یا انبیاو نورو خیانت نه کوو، څومره چې وحی و هغه به یې بیانول، کمی او زیاتې به پکې نه کوو، ګناه به و. دغسې به د خوب کې هم دا د مشابه وحی سره مشابه ده دا خوب. دا خوب هم مهم ده. نو دا خوب چې بیانوئ په خوب کې زیاتۍ به هم نه کوئ، کمی به هم نه وایئ. که خوب کې دې دروغ ویلي دا ډېر غټ ګناه لري. قیامت په ورځ باندې الله تعالی وایي چې یو 2 دانې وربشې ورته ورکوي چې دې ته واله غوټه ورکړه دې ته. نو 2 وربشې سره چېرته غوټه کېږي؟ نو دغسې څوک چې په خوب کې دروغ وایي، نو په خوب کې کمول هم صحیح نه ده. خوب کې یو ځای ته زیاتوي، دروغ خو دې ته وایي چې یو شی ته کم کړي، یو شی ته زیات کړي. نو اکثر کسان چې د هغوی خوب ماته پوره نه وایي. خوب باید پوره وویل شي، خصوصا د هغه چا خوب، د زنانه خوب، د چا خوب چې هغه خپله نه شي ویلی، خپله نه وایي، د بل چا خوب ته ماته وایي، نو باید ډېر زیات احتیاط وکړي. او همداسې ماته هم احتیاط پکار ده چې زه باید هم احتیاط وکړم چې ما نه پکې کمی او زیاتۍ او غلطي ونه شي. ځکه خوب تعبیرول دا فتوا ده، فتوا ورکول یو چاته شخصي فتوا، یو شرعي فتوا ده، یو شخصي فتوا ده. نو دا خوب یې ډېر ښه بیان کړی و. ما اجازت یې وغوښته چې دا نشر کړم چې دا نور تاسو پوه شئ چې دا خوب څنګه بیانېږي او خوب باید څنګه خپل خوب مو بیان کړو. هغه ویل چې نه وایي اواز مې مه نشروه. نو ما ویلې صحیح ده ښی. هغه خوب مې ما داسې خلاصه لیکلی ده. وایي زه وایي لاره کې روان وم او وایي خاوند مې مخکې رواني او ماشومان مې ورپسې او زه ورپسې یم او ځان مې لوس ده او په دې فکر کې زه نه یمه بیخي چې زما ځان لوس ده، وایي جامې مې بیخي په تن نه او ورپسې وایي روان یم مدینې منورې ته. وایي داسې ښکاري ماته چې مدینې منورې ته روان یو او ځان سره وایم چې زه باید په مکه کې داسې وایي، یعنې په مکه کې باید داسې وایي او بیا وایم چې ما په احرام باید احرام باندې ځان باید تاو کړی وای. داسې فکر کوي په دې خوب کې زما احرام تاو کړی نو وایي په حقیقت کې زه لوس یم. نو اوس وایي زه وایم چې زه خو مدینه ته ورسېدم، زه باید په مکه کې مې دا کار کړی وای. نو په همداسې روان یو او بیا وروسته وایي یو ځای ته رسېږم، هلته به یو ماما مې که ماما زوی مې د څوک یو ښودس هغه راځي، بیا هغه ته وایي د اوبه تشناب کې اوبه برابرومه، هغه وایي تشناب ته ننوځي، زه هم ورسره تشناب ته ننوځم. وایي هغه خواته ناست یې اودس کوي، زه دې خوا ناست یم اودس کومه. وایي ما ته هېڅ بیخي متوجه نه یي چې زه لوس یم او بیا وایم ځان سره چې یو شی باید زه واغوندمه. نو دغسې یو خوب یې لیدلی و. نو ما دا خوب ورته تعبیر کړه چې ماله ته ډېر پرده کې ډېر کوشش کوې، بحیا ښځه یې او داسې خوب دې کتلی داسې ته مدینې خواته روان یې او داسې لوڅ یې او شاته روان یې او ډېر څوک هم تا ته متوجه نه دی او ته هم فکر نه کوې چې زه لوڅ یم او فکر کوې چې په احرام کې یم. نو همدغسې احرام کې سړی همداسې وي. احرام داسې یو شی ده چې هغه داسې کالي په شکل نه ده، نو همداسې ټوټه درته وایي په ځان باندې د کفن په شکل باندې. نو هغه باندې همدې باندې تعبیر کېږي چې ته که د حج مخکې کړي وي یا به حج وکړې، که دې نه یې کړی نو حج به وکړې انشاءالله، الله به وس که در کړي نو در باندې فرض ده باید حج وکړې. نو که کړي دې وي بیا عمرې ته ځې، احرام چې تا اغوندې نو په دې کې تا به د لږ حرج واقع کېږي چې ته څنګه داسې مناسب کېدای شي دا نه یا د لږ وخت لپاره هغه کوشش کوي چې واغوندې او بېرته یې وباسي، یا پرده کې ډېر زیات احتیاط کوي او کوشش کوي چې بې پرده نه شي. په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. خلک تا درک کولی شي، معنا یو څوک چې لوڅ ځان خوب کې وګوري خپله، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ته ښکاره یې ټولو ته او هېڅوک تا نه ګیله نه لري. که ته فکر کوې چې کیدای شي یو کس ستا په مطلب پوه نه شي، یو کس ستا باندې بدګمانه شي، یو کس ستا د خبرو نه ازرده شي، یو هغه ستا په هغه اخلاص پوه نه شي، نو دغه تشویشونه مه کوه. په دغه حصه کې د ډېر تشویش لرې. ما څه تعبیر ورته کړی دغه وایس اورو سره. دا اول خوب داسې ده مدینه کې یو ته لوڅې جامې دې په تن نه دي. دا په دې تعبیر کېږي چې ته الله ته ښه معلوم یې هر رقم څه ته یې، نو کله کله ستا په زړه کې هغه راځي چې ته دعا کوې، نو دغه ستا دعا الله تعالی اوري که نه اوري، دا ستا حالت الله تعالی ته معلوم ده که نه ده، او دا تا ولې داسې حالت ده او دا مشکلات څه وخت حل کېږي او د الله تعالی ولې ستا دعاګانې نه قبلېږي. داسې خبرې ته په ذهن کې راځي، داسې اعتراضونه راځي او داسې خفګان، کله کله مایوسي راځي او کله کله داسې فکر کوې چې څوک په تا باندې پوهېده که نه څه ته داسې، او ته غواړې چې همیشه بس خپل ټول رازونه ټول الله ته بیان کړې، الله تعالی ته، او ډېر زیات دعا کوې، ډېر زیات
تلاوت او الله ته رجوع کوي، نو دا په دې کې بیا شکونه ته پیدا کېږي، څه خپل محتاجي، خپل مشکلات، خپل نارامي، ته په دې کې بیا لږ شکي کېږي. دغه ځان سوالي نه مراد همدغه ده. تاسو جامې په ځان کې نه ګورئ، فکر کوئ چې ته مدینه کې باید مکه کې دا کار کړی وای. دې نه مراد دا ده چې ته چې کله دعاګانې کوې، عبادت کوې، هغه وخت کې ته فکر کوې چې باید د الله ته ډېر زیات متوجه اوسېږي او ټول خپل ښکاره کړي، هر څه ورته ووایي، هر شی ترې وغواړې. او بیا کله کله دغه د حالت تا نه ځي، لکه ته هغه لمونځ کې چې ناست یې، جانماز باندې ناست یې، کله چې دغه نه بیا راځې، خپل بسترې ته راځې، بیا فکر کوې چې زه خو دا دومره خبرې، دومره دعاګانې مې وکړې، چې دا اوس څنګه شو، صحیح شو که نه، که نور هم وکړمه. نور ته داسې فکر کوې، دغسې ته فکر کوې چې زه مکه کې باید دا کار مې کړی وای. دې نه مراد دا دی چې الله تعالی په مخکې مې باید دا خبرې کړې وای، دا خو دا دعا خو پاتې شو، دا دعا خو پاتې شو، ته داسې فکر کوې. مدینې نه مراد هغه اعمال چې نبي علیه السلام کړی ده، سنت ده. خوب کې چې ته وایې چې زه باید مکه کې داسې سوی، زه خو په مدینه کې یم، احرام باندې فکر کوې، نو دغه باندې تعبیر کېږي. ته په هر ځای کې چې یې، نو الله ستا دعا اوري، که په بستره کې، که اشپزخانه کې، نو دا ټول ځایونو کې ستا دعا الله اوري. او یوازې په تشناب کې چې ده، هلته به خبرې نه کوې، شی به زړه کې نه ګرځوې، نور په هر ځای کې ته دعا کولی شې، چې اودس دې وي، اودس دې نه وي. او دا بیا وروسته خوب چې ته فکر کوې چې بیا ته او بیا ماما دې راځي، بیا تشناب کې هغه ته اوبه برابرې، بیا ته هم هلته یې. دې نه مراد همدغه ده. دا ماما دې ده، نو کیدای شي ډېر ښه سړی وي، رازونه ورته وایې، د زړه خبرې دي، داسې ته په یو تشناب کې هغه سره وصل کوې. دې نه مراد همدغه ده، بیانوي ورته. بیا وروسته ته پښېمانه کېږي چې دا خبرې مې ولې درته وکړي، نو دغه باندې تعبیر کېږي. دا بل خوب دا وایي سخته زلزله مې په خوب کې لیدلی، سخته زلزله یې هېڅ نه خلاصېدلمه، ډېره د زړه توبه مې ویستله، د زړه نه مې خوب کې بیا یو ونه راباندې ولوېدله، زلزله کې نفس مې تنګه شوه، بنده شوه، او بیا نورو فامیل زما نه وینه ویسته، وایي ژوندي پاتې شوم. ټول فامیل د زلزلې نه ولاړ شول او همسایه ما ته یې نارې وهلې، مه ډارېږه، مه ډارېږه. نو دا زلزله په خوب کې لیدل، دې باره کې زما ویډیو شته. زلزلې نه نجات پیدا کول دا ښه تعبیر لري. کله زلزله ته وګورې او زلزلې نه ته نجات پیدا کړي، په دې باندې تعبیر کېږي. مشکلات، تکلیفونه، زحمت، سختي، امتحان دا اسانېږي در باندې، مشکلات ختمېږي. زلزلې نه مراد یو مصیبت، یو غم، یو مسله، یو تکلیف، یو پریشاني کې ډېر وخت پاتې کېدل، ډېر وخت انسان ځورېدل، زلزلې نه مراد دا ده. او په فتنه او په فساد او په مشکلات او عذاب دې باندې هم تعبیر کېږي چې انسان دې نه ځورېږي، او د الله تعالی رحم پرې کېږي او ته معافي کېږي او مشکلات اسانې کېږي، په دې باندې هم تعبیرېدلی شي. نو په هر صورت زلزله په دې باندې هم تعبیرېدلی شي، یو تغییر باندې، ځکه زلزله چې یو ځای کې کېږي نو هغه ځای تغییر کوي، په ځایونه وي هغه غورځېږي، ځمکه ښویېږي او کوټې غورځېږي، تغییر راځي هلته. نو معنا دا ستا په ژوند کې هم کېدای شي تغییرات راشي، هغه تغییرات ډېر اساسي وي، خو داسې نجات پیدا کوي ته په زلزله کې. نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې دا تغییرات ټول ستا په خیر ده او تا ته انشاءالله ضرر نه رسېږي. والله تعالی اعلم. ستا بل خوب هم ده، ته وایې چې بیا ورور مې ډېره مزېداره شیریني جوړه کړې وي، د مغز ډکه او قیماقداره، ما ته او یو دوه نفرو نورو ته یې ورکړې ومو خوړله. نو دا شیریني په خوب کې خوړل، خوراک کول په خوب کې چې کله خوند یې صحیح وي، ګنده نه وي، خراب نه وي، نو دا حلال مال باندې تعبیر کېږي، رزق روزي باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي د سپینو زرو ګاڼې وایي ګاڼه وي، دا زیورات دي او ښایسته غمي پکې وي، اندرور مې وایي راکړي، دا ښه تعبیر لري. په خوب کې دا ګاڼه او دا زیورات دا په اولاد باندې تعبیر کېږي، په خیر باندې، په نصیحت باندې، په اخلاق باندې، په دینداري، په مالداري باندې هم تعبیرېدلی شي. والله تعالی اعلم. او بل خوب ته غمې په خوب کې لیده، دروازه و په الماري وایي لګېدلې وي، سپین غمې هم پکې وي، وایي اولاد نه لري، نو دا په اولاد باندې تعبیر کېږي، غمې و ګوتمې و دا شیان په اولاد باندې هم تعبیرېدلی شي. نو الله تعالی انشاءالله ورته نیک صالح اولاد ورکوي. والله تعالی اعلم. زما تره ده، شهید شوی ده. ما په خوب کې لیده چې بېرته راماستلی او تابوت کې ایښی، نو ډېر خلک ورته راغونډ دي. نو دې وخت کې هر یو دغه دستمال په مخ وهي او
یعنې ډېر وخوځوه راوخوځوه دا شهید که نه یو دم د شهید د خولې نه ستورې حلقې غوندې چې لکه ربر ټیپ تور حلقه که نه دا راوځي زه یو دم وارخطا سوم وایم زه ډېر وخوځوه د تابوت کې اوبه هم پیدا کېږي سپینې اوبه یې وي خیرنې اوبه یي دا پیدا کېږي نو زه وایم دا ډېر وخوځوه او ته وګوره چې دغه سو داسې سو نو دا مې بله ورځ لیدلی و شپې نه پوهېږم څو بجې وو علیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. نو په خوب کې یو مړی یو شهید لیدل چې هغه بېرته قبر یې ویستل کېږي قبر یې ویستل شوي دا ښه تعبیر نه لري څوک چې د سره ولاړ دی یعنې چا چې دا ویستلی دی او ولې ویستلی دا شیان په خوب کې که تا ته ښکاري نو هغه خلک ده پسې غږېږي د ده کوم کورنۍ کس پسې غږېږي یا کوم راز د افشا کولو کوشش کوي راز یې افشا کوي او د دوی په عیبونو پسې غږېږي نو نه دې غږېږي دا ښه کار نه ده داسې بېرته د خولې نه چې یې راوځي نو دا هغه خپل احسان او حقوق یادوي غواړي چې بېرته ترې اوس پوره کړي بېرته ترې واخلي نو که هر څوک وي چې دې کورنۍ باندې مخکې احسان یې کړی وي یا اوس یې کړی وي او بېرته د دوی نه څه تمه لري او په دې کې غږېږي او څه دا احسان خپل یادوي او تمه توقع کوي او دوی پسې غږېږي عیبونه یې بیانوي نو دا کار نه کوي دا ښه کار نه ده دا خوب تا کتلی نو دا کار که ته کوې که ستاسو کورنۍ څوک کوي که بل څوک یې کوي نو په دې باندې که ته پوه شوې نو څوک ده نو منع یې کړه او ورته دا خوب بیان کړه او دا تعبیر هم ورته بیان کړه چې دا ښه کار نه ده والله تعالی اعلم. نو دغه د نن ورځې خوبونه تاسو ته مې بیان کړ او الله دې وکړي ستاسو خپل د خوب تعبیر واورئ مطمئن شئ هېڅکله مطمئن شوئ یو کمنټ وکړئ تاسو باندې یو لایک او کمنټ حق ده دا نه خوبونه دلته تعبیر شو نو تاسو باندې د حق جوړېږي ستاسو یو لایک ما دې ویډیو ته ورکړئ یو کمنټ ځکه دې سره یوټیوب دا ویډیو سلو نورو کسانو ته مخکې کوي د هغوی که سوال حل کېږي خوب یې تعبیرېږي یو مشکل یې رفع کېږي تشویش یې رفع کېږي نو دې کې انشاءالله تاسو ته اجر ده او دا ویډیوګانې ملګرو سره شیر هم کوي او کمنټ هم پکې وکړئ خپل وضاحت وغواړئ که کوم ځای کې پوه شوي نه یي کوم ځای نقطه مانه پاتې وي نو کولی شئ زما نه وضاحت وغواړئ همدلته ته څوک نه پېژني نو کمنټ کې ماته ولیکئ چې خپل کوم وضاحت غواړئ بعضې کسان دي چې هغوی خوب لیکي په همدې کمنټونو کې خوب لیکي پوره نه لیکي لږ لیکي نو تاسو په کمنټ کې که خوب لیکئ نو ما تاسو ته څو ځلې ویلي دي چې خوب پوره ولیکئ خوب څه ده دا پوره باید ولیکل شي خوب نیمګړی خوب دا نه تعبیر کېږي نیمګړی خوب دا واضح تعبیر پکې نه وي او زه هېڅ شی هم پکې نشم ویلی نو کم خوب چې هغه پوره وي واضح وي زه پرې پوه شم حتما یې تعبیروم هغه نه پرېږدم انشاءالله کمنټ کې ما دلته تعبیروم یا دلته ویډیو کې رانقلومه نو تر آینده ویډیو پورې تاسو چې هر څه ته یاستئ تاسو په الله سپارم السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.